بسم الله الرحمن الرحیم. بل موږ لرو دلته اپشن ریکاوري دی. ریکاوري هم یو مهم اپشن دی، بعضې وخت استفاده کیږي. مخکې دی چې تاسو ریکاوري کار کوي یا له دې ځای نه کار واخلئ، له دې اپشنونو یو ځای بل هم ضرور دی چې تاسو یو بل اپشن راخلاص کړئ. ریکاوري څه په خاطر استفاده کیږي؟ یو ریکاوري موږ بعضې سافټویر لرو چې هغه ریکاوري تاسو په کمپیوټر کې انسټالوئ، ستاسو مثلا ډیلیټ شوي فایلونه بیرته څنګه کوي؟ را پیدا کوي. صحیح دی؟ هغه جدا سافټویر دی چې هغه کار کوي. اما دا ریکاوري چې په کنټرول پانل کې دی، دا ریکاوري څه کار کوي؟ دا ریکاوري ستاسو کمپیوټر که چیرې یو تاسو ریسټور پاینټ جوړ کړئ، صحیح دی؟ یو پاینټ ورته وایي، هغه جوړیږي. ریسټور پاینټ جوړ کړئ، بیا وروسته له هغې نه چې هر څومره تاسو له کمپیوټر نه کار اخلئ، مثلا کمپیوټر ته وایرس داخليږي، کمپیوټر ته مثلا فایلونه وراچوي، بیا ریکاوري په واسطه کمپیوټر ریکاوري کوي، بیرته همغه نقطې ته ورګرځي چې تاسو هغه ځای جوړ کړی و. صحیح دی؟ مثال سره رقم سره مو پرې خلاصېږي. د دې په خاطر چې تاسو ریسټور پاینټ جوړ کړئ، څه کار کوئ؟ سټارټ مینو ته راځئ، دلته ولیکئ ریسټور. وینئ اپشن دی کریټ ا ریسټور پاینټ، په دې باندې کلیک وکړئ. دلته تاسې خپل کمپیوټرو کې راخلاص کړئ، کیدای شي ټول ډرایوونه آف وي. څه رقم آف وي؟ زه دا آف کومه چې ښه پرې پوه شئ. ټول تاسو ډرایوونه څنګه وي؟ آف وي. همیشه ستاسو ریکاوري اخلئ، سی ډرایو نه اخلئ، ځکه چې سی ډرایو سیستم دی او که چیرې وایرس هم وي، سیستم وایرس وي. صحیح دی؟ نو همیشه مثلا موږ د سی ډرایو نه ریسټور پاینټ هم دلته ورته جوړوو او ریکاوري کوو هم سی ډرایو. نو تاسو په همدې سی ډرایو باندې کلیک وکړئ، راشئ کنفیګر ته او دلته کوم اپشن؟ turn on system protection apply. اوکې، بیا وروسته راشئ، دلته لاندې اپشن فله کېږي د کریټ په نامه. غواړم چې سی ډرایو ته په دې اوس حالت کې چې جوړ کړم؟ ریسټور پاینټ. ښه غوږ ونیسئ، د ریسټور پاینټ څه وخت جوړیږي؟ مثال نن ما کمپیوټر ته وینډوز انسټال کړ، صحیح دی؟ وینډوز انسټال شو، سافټویر انسټال شول، ټول هغه څه شی مې چې ضرورت ټول مې کمپیوټر ته انسټال کړ. اوس غواړم یو ریسټور پاینټ جوړ کړم. دا ریسټور پاینټ یو مثال دی چې لري یو بارډر لري، صحیح دی؟ لکه مثال د یو پوسټې درته وایم، دلته واچول شوه، یعنی جوړ شو. تاسې له دې نه وروسته د کمپیوټر نه یو کال وځي کار اخلئ، 2 کاله کار اخلئ، وروسته له 1 کاله 2 کاله کمپیوټر څنګه کېږي؟ سرعت ضعیفه کېږي، مثلا ډېر وایرسونه ورځي کمپیوټر ته، خو تاسو ډېر کار کوئ پې، د کمپیوټر سرعت بیخي سلو وي، هېڅ کار نه کوي، اپشنونه پلی خلاصوئ، لوډینګ کوي، مثلا تاسو ته وایي چې مثلا پلیز ویټ، هر کار چې کوي ډېر په سختۍ. نو که تاسو لاړ شئ ریکاوري ته او دا کمپیوټر مو ریکاوري کوي، کمپیوټر له مغه 2 کالو نه د مغه وخت نه چې تاسو مثلا استفاده کړئ، له هغه شروع نه نیولې، بیرته کمپیوټر په شا راځي. تر کوم ځای پورې؟ تر کوم ځای چې تاسو اوس ریسټور پاینټ جوړوئ. یعنې په دومره وخت کې چې څومره وایرسونه کمپیوټر ته تللي وي پاکېږي، د سی ډرایو مربوط فایلونه دې که وراچولي وي ټول پاکېږي. سی ډرایو ته، صحیح دی؟ که مهم اسناد مهم وي، هر شی چې وي. سی ډرایو څه شی دی؟ د صفحې مخه د ډیسکټاپ دی، ډاکومنټ دی، ویډیو هغه دی، ویډیو، پکچر، دا فولډرونه او خپله سی ډرایو، خپله دا سی ډرایو د دې مربوط چې هر شی وي تر دغه ریسټور پاینټ پورې ټول پاکېږي. یعنې بیرته هغه حالت ته ګرځي چې تا نوی وینډوز کړی و. صحیح دی؟ نو دا ریسټور پاینټ د دې په خاطر ضرور دی. تاسې به اول ریسټور پاینټ مشخص وخت کې جوړوئ، داسې نه وي چې کمپیوټر ښه استفاده کړي، وایرسونه ورشي، کمپیوټر ښه خرابه شي، وروسته له هغې ریسټور پاینټ جوړ کړي او بیا یې ریکاوري کې هېڅ فایده نه لري. صحیح دی؟ نو ریسټور پاینټ په هغه وخت کې جوړېږي چې تاسو کمپیوټر صفا وي، پاک وي، هېڅ شی پکې نه وي د وایرس نه ګانه. صحیح دی؟ نو دلته زه اوس غواړم مثلا یو ریسټور پاینټ جوړ کړم او دې ریسټور پاینټ ته مثال نوم ورکوم چې 2023. صحیح دی؟ مشخص تاریخ یې لیکئ هم ولیکئ او دې ته وایي څه شی؟ کریټ. منتظر پاتې کېږو چې دا ریسټور پاینټ څنګه شي؟ جوړ شي. هغه وخت کې زیات استفاده کېږي. بعضې کسان وایي زه کمپیوټر ته وینډوز نه کوم ځکه وینډوز مې مثلا اوریجنال دی، کمپیوټر مې اخیستی یم، هسې له کمپنۍ نه یې وینډوز درلوده. اوس که وینډوز ورته وکړئ نو خو هغه خو د بازار دی که نه، نو فقط غواړم چې کمپیوټر مې تازه شي خو وینډوز تبدیل نه شي، بیا د ریکاوري نه کار اخلي. اوس وایي د ریسټور پاینټ واز کریټډ سکسسفول. کلوز. اوکې، ریسټور پاینټ جوړ شو، بارډر واچول شو، له دې نه ایخوا د ریسټور پاینټ نه مخکې څه شی دی دا نه پاکېږي. وروسته له دې چې هر شی تاسو د سی ډرایو مربوط واچوئ، که پروګرام انسټال کوئ، که سافټویر وي، که په فایل وي، چې هر څه شی وکړئ. کمپیوټر مثلا 1 کال ووته، ضعیفه شو، هېڅ کار نه کوي، سلو دی. صحیح دی؟ نو زه غواړم کمپیوټر څنګه کړم؟ ریکاوري کړم.
راځي ریکاوري په دوم اپشن باندې کلیک کوئ اوپن سیستم ریسټور دلته تاسو ته شی راخلاصوي ریکاوري اپشن ورته وایي نیکسټ دا دی د 2023 په نامه موږ چې جوړ کړی یو ریسټور پوینټ جوړ کړی اوس ورته وایي نیکسټ او فینش ورته اتومات کمپیوټر ریسټارټ کیږي ګول کیږي ریسټارټ کیږي په ریکاوري باندې شروع کوي څومره فایلونه چې غیر ریسټور پاینه دی خو تاسو اچولي دي وایروس دی هر کار مو چې کړی دی ټول پاکیږي کمپیوټر بیرته پاک او صفا او کار بیرته غواله ورځ تر ګرځي چې تاسو په ورځ څه شی جوړ کړی ریسټور پاینټ جوړ کړی سرخلاص په دې باندې دا ریسټور پاینټ تاسو دلخوا خپل جوړوي اما بعض وخت سافټویر لزانه ریسټور پاینټ جوړوي افیس صحیح دی یا مثلا بعضی سافټویر هم دا چې کله انسټالوي لزانه شی جوړوي ریسټور پاینټ اما دا ریسټور پاینټ څه دی د تاسو پر ارتباط لري چې تاسو خپل جوړوي لدسي صحیح دی دلته نور راغم درته ښکاروي ریسټور پاینټونه که چیرې وي نو د دې په خاطر اول باید موږ ریسټور پاینټ جوړ کړو بیا وروسته د ریکاوري په واسطه کولی شي تاسو هماغه ریسټور پاینټ څنګه کوئ ریکاوري یې کوئ سرخلاص شو په ریکاوري باندې او بل اپشن مو وایي فولډر اپشن دی فایل ایکسپلورر اپشنز په نامه دی صحیح دی په ټي 2 وینډوز کې وینډوز 8 کې فکر کوم فایل ایکسپلورر په نامه دی که په فولډر اپشن په نامه دی په وینډوز 7 کې ټول مشهور په څه شي دی فولډر اپشن دلته د فایل اپشن په نامه دی کلیک پې وکړئ اول اپشن لرو کویک اکسسبل دس پی سي دی که چیرې دلته دس پی سي انتخاب کړئ اپلای ورته وایي هر ځل چې تاسو مای کمپیوټر راخلاصوي مستقیم څه درته راخلاصوي ډرایوونه درته خلاصوي دس پی سي او که کویک اکسس انتخاب کړئ بیا څه درته خلاصوي دغه فولډر وینئ پورته کلیک وکړئ دا صفحه درته راخلاصوي نو ستاسو خوښه چې کومه صفحه درته راخلاصي ډېر مهم نه دی بل اپشن لرو اوپن ایچ فولډر ان د سیم وینډو ګورئ زه مای کمپیوټر ته راځم سی ډرایو ته راځم مثال یوزر فولډر راخلاصوم په دې کې مثلا پبلیک فولډر راخلاصوم دلته یو بل فولډر راخلاصوم ډېر فولډر مې راخلاص کړ خو کله چې کلوز کوم ټول په څو صفحو کې کلوزیږي په یوه صفحه کې که تاسو دوم اپشن فعاله کړئ اپلای ورته وایي بیا هر پر فولډر یا هر فایل په جدا صفحه کې راخلاصي سی ډرایو ځان ته صفحه یوزر راخلاص کوم ځان ته صفحه دا فولډر راخلاص کوم ځان ته صفحه بل فولډر راخلاص کوم ځان ته هر یو جدا جدا کې غواړئ چې اوس کلوز کړئ مجبور شئ هره صفحه جدا جدا څنګه کړئ کلوز کړئ سرخلاص شو په دې باندې بل اپشن لرو سنګل او ډبل کلیک دی یو فایل چې راخلاصو څو کلیک کوو موږ دوه ځکه چې څو انتخاب دی ډبل کلیک غواړئ چې په یو کلیک کې تبدیل کړئ سنګل اپلای اوس راځي فقط یو کلیک کوئ فایل راخلاصیږي صحیح شو مثال غواړم دا فایل راخلاص کړم څو کلیکه یو کلیک باندې راخلاصي بیا دلته د خپل سنگل کلیک دوه اپشن لري اول انډرلاین آیکن ټایټلز کنسیسټنت وذ مای براوزر ګوري هر آیکن ویني د نوم لاندې انډرلاین دی خط دی دا خط خپل دا معنا ورکوي چې دا فایل نه په څو کلیک راخلاصيږي په یو کلیک که چیرې دوه اپشن فعال کړئ خطونه ورکیږي هغه وخت خط پیدا کیږي چې تاسو پوینټر پرې یوسئ وینئ چې پوینټر ترې لري کې خط لري کېږي چې پوینټر پرې راوړئ خط راځي نو ستاسو خوښه چې رقم انتخاب زه ورته ډبل کلیک انتخاب show recently used files in quick access او show frequently used folders in quick access quick access خو پیژنئ دا فولډر وینئ دته quick access وایي کوم فولډر چې ډېر زر اخلاصوم د ورځې هر ځل مثلا دوه درې وارې ورځم راخلاصوم هغه ته وایي frequent folders صحیح او ریسنت فایلز هغه فایلونه دي چې اخیرا ما خلاص کړي دي لکه دا اوس ما اکسل را خلاص کړ یو سی وی مې را خلاص کړ مثلا دا فایل ما دا اخر ځل را خلاص کړي دي نو دوی ته ریسنت وای او هغه فولډر چې تاسو ډیر را خلاصوي هغه ته شي وای فریکوئنٹ وای نو که چیرې دواړه غیر فعال کړئ بیا نه تاسو ته فریکوئنٹ فولډر ښکاروي او نه هم ریسنت فایل ښکاروي بیا نه پوهیږئ چې اخر ځل ما کوم فایل را خلاص کړي او دلته هم نه پوهیږئ چې ما کوم فولډرونه ډیر را خلاص کړي نو بیا ستاسو خوښه کړه مفعال کول غیر